یمون د ژوند یو ناشنا مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی یو حدیث کی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری کې شته تاسو ته یاد دي بخاری په دوره کې مونږ ویلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بارک وی چې خط النبي صلی الله علیه وسلم خطا مربعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناس دې ملګرو سره نو ذکر خو ورنو سلور ګوټه یو ډبې جوړ کو وخط خطا في الوسط خارجا منه او یو کرخه په دې ډبې کې راخ کو دي چې بهر ته وته دا غینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه معلم او هغه استاد چې د په شان استاد نه راغلی دنیا ته نه ورایش او نه به تاسو په مسله دي چې پوه کې لکه څنګه چې به دي انسان پوه کول نو ګورو دا موږ پوه کوي نو څنګه ناشنا طریقه ده چې یو ډبې جوړ کو سلور ګوټې یا په هغې په دې منځ کې یو کرخه ووهله خو هغه کرخه د دې ډبې نه څه شوه بهر ته ووته وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط بدا بدي منسكي چې دا کومه کرخه ده ډبې بدي منسكي د دې غاړو ته وړي وړي کرخه وواله او بيوي هذا الانسان دا انسان دی کم یو ها بدي منسكي چې وهذا أجله محيطا به او دا ډبې چې کوم سلور ګوټې تاو شوی دی دا سلور کرښې نو دا د هغه ژوند دی چې د نه ګیر چاپېره بس د دې نه دی وتی نه شي محدود ژوند دی یو کرښه ده هغې پورې چې موت ته ورسو نو ژوند څه شو ختم شو وهذا الذي هو خارج أمله سبحان الله او دا یې ډبې نه چې دا کومه کرښه وتې نو دا د انسان امیدونه یې امیدونه د ژوند نه څه دي بهر ځي نه پوره کېدونکي ارمانونه یې او نه پوره کېدونکي امید دی چې هغه د ډبې نه بهر ته راوتي دي وهذه الخطط الصغار الاعراض دا وړي وړي کرخې چې دي دا د مصیبتونه دي او قسم حالات دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا کله دې نه بچ شي دی راګیر کړي دې نه بچ شي دی راګیر کړي د انسان د ژوند ټول روان دي چې په مصیبتونو کې دی او په قسم حالاتو کې دی دغه ژوند دی زما ستا په دې کې امیدونه زما ستا هغه د دې ژوند نوم زیات دي دا امیدونه د ارمانونه لږ کم کوي او سوچ او خپل نظر هغه په آخرت باندې ساتي